تازه خبر کابل ښاریانو ته د طالبانو د لوی درستیز تازه خبرداری. طالبانو لوی درستیز کابل ښاریانو ته څه خبرداری ورکړی دی؟ که چا دغه خبرداری عملي نه کړه جزا به یې څه وي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې پرته له ضمانت څخه د هیڅ چاته خپل کور په کرایه نه ورکوي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي دي که چا چیرته چاته یو کور په قسط پرته له ضمانت څخه ورکړ او په کرایه یې ورکړ، هغه بیا د عیشۍ راووته نو د سختې سزا سره به مخ شي. طالبان په داسې حال کې له خلکو څخه غواړي چې خپل کورونه پرته له ضمانت څخه چاته په کرایه ورنه کړي. چې په وروستیو 2 ورځو کې په کابل کې 4 چاودنې وشوې، که څه هم د دې چاودنو حجم زیات نه و او زیات تلفات یې نه درلودل، خو په افغانستان کې د امنیت په هکله د طالبانو ادعا یو څه پیکه کړله. د امنیتي چارو متخصصین وایي چې دا یو ښه اقدام دی چې ناشناخته خلکو ته پرته له ضمانت څخه کور په کرایه ورنه کړی شي، خو کافي نه دی. یو پکار ده چې طالبان په دې نور اساسي قدمونه پورته کړي. په دې هکله باید تر ټولو لومړی د پیژندپاڼې مسله حل شي. د افغانستان ټول وګړي باید برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي تر څو حکومت د ټول نفوس معلومات په دقیق ډول ولري چې څوک دي. له دې وروسته تر ټولو اړین اقدام دی چې د هرې سیمې اوسیدونکي دقیق ثبت شي چې چیرته ژوند کوي. د دې لپاره کیدای شي چې د ادرس د ثبت یوه اداره رامنځته شي او ټول خلک په کوم ځای کې اوسیږي حکومت یې ثبت او د حکومت سره دا معلومات شتون ولري چې څوک چیرته ژوند کوي. که کله کوم هیوادوال غوښتل کیږي خپل د ژوند ځای بدل کړي، په کار ده چې د یادو ادارو څخه لیک ترلاسه کړي او ادرس یې په بل ځای ثبت او انتقال شي. په دې ډول به ډیری چارې ډیرې دقیقې پر مخ ولاړې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.